پردیانه کیسه چې ته دی ویډیو کې تاکي شرم نشته تاکي حیا نشته تر پښتون لور نه چې تر پردو راکانه ویډیوګانې کې دا پارکونه چې جوړیږي دا سره پاره په ایمان یو تاسو قسم وکړئ سره پاره د دې آرامي توبونه د پاره دي کړی چې دې الکانو چې نه کوي یو ځای راځي دا الکانو د چینکو دای د ملاقاتونو د پاره ځای حاصل کې جوړ کړي سیل سفاره دینه بغیر هم کېدلی شوه قسم په الله چې دا دقه الکانو چینکو د یو ځای کولو د پاره د پارکونه جوړ شوي بل سره پاره دي ورشه قسم ولا ورکوي تاسو وې داسې دی او که نه دی نن تاسو په پارکونو کې وګورئ د سیل صفا په ځای کې وګورئ خلکو هیڅ قسم حیا نشته مخکې به خلکو دا ګندګیانې په پټ ځایونو کې کولې په کورونو کې به یې کولې لیکن نن نوجوان نسل نارینه او زنانه دواړه خپل بې حیایي چې ښکاره کوي عام برسر عام په چوک کې ښکاره کوي په پارک کې ښکاره کوي په عام د سیل صفا په ځایونو کې خپل حیا خپل عزت هغه تار تار کوي دا اوس دا خلک کوي که نه کوي نن خو دومره بې حیایي جوړه شوه قسم په الله چې عام خلک چې کم ځان ته دینداره وایي او د دې ګندګونو ځان ساتي هغې چېرته چکر باندې تلیم نشي چېرته په سفر باندې تلیم نشي هر ځای ته چې ورځې د اختر په ورځ باندې په پارکونو کې به ډول سور نه لګي هلکانو جینکۍ به یو ځای ګډېږي هلته بلکې په دې روډونو باندې وګورئ زه حیران به دې جینکو ته یم پښتني جینکۍ هلکان به په روډ په غاړه باندې ګډېږي دې ورته د ګاډي نه موبایل ونیسي ویډیو به دې کوي ته په پردیانه کیسه چې ته دې ویډیو کې تاکي شرم نشته تاکي حیا نشته ته پښتون لور نه چې ته پردو راکانه ویډیوګانې کې او د هلک ته زه حیران دا خو مخکې ما ویلي که نه د هلک ته زه حیران یم ته هم د ځانه یې جړا جوړ کړو چې ته ګډېږې ګډېدل خو یې جړاګانو کار و چې ته ګډېدل